خدایه د یخنۍ نه مړ شومه د یخنۍ نه ډېره زیاته یخني ده او زوی چې مې لاړ شي نو بس بیا روکې لکه خو هغه تماکو راوړه چې ایسته ځان ته یو لوخړه خو دې خولې ته راکړه که به د تاره دا چې مې مازغه کټوې شو خورلاړې نشته. السلام علیکم. وای وعلیکم. دادا سلام علیکم. یا بچې نو ته خو په سپینه ګیره شوې د پیغلې لور پلار نو دا چرګان به ته د قیامته پورې زنګې. بابا داسې کار دی که نه چې خلک د دنیا شوقونه کوي نو که زه چرګانو کوم نو څه شو. د بچې نو خو د څه وخته پورې خلک شوق کوي دا پیغله لور به دې څه وایي دا بار خلک به څه وایي چې دې پلار ته وګورې د چرګان جنګې بس که نه چرواما مې وه که نه. خفه کېږم بابا داسې کار دی که نه د پردي لور کور ده خیال دی هغه خفه کېږم بس واده به شي موږ هم دې خلاص شو ته هم دې خلاص شي. نه خو به دې خلاص شي خو دا میلاد مړي به ته کله پرېږدې ته خو په سپینه ګیره کې نو والېږم نه شم که نه که چې ورته د وروغورځوم د خدای بېنصافه ته خو په سپینه ګیره به که نه پرېږدي. په ما سترګې ولې وباسي خو چرګ مې ساتلی سي څه چل مې کړي. نو یاده که ګناه د چرګ جنګول ګناه د په سپینه ګیره شوې مرې باندې ګناه په څه کې نشته په څه کې ګناه نشته پرېږده څوک هغې ته ګوري. یا بچی ته د خپل قبر غم کوه د خلکو د قبرونو غمونه مه کوه د خپل قبر غم ته کوه. په خپل قبر کې سمجھو زه په خپل کې بس ما سره بحثونه مه کوه. مانده به تپوس کېږي په هغې ځن کې به خدای پاک زمانه تپوس کوي چې تا د خپل کور ته چې خدمت په کومه طریقه کړی و تا خپل بچي نه دي ټیک کړی زه به بار خلک څه ټیک نو کوم. بابا مونځ او دس خو کوم که نه مونځ او دس خو کوم که نه. یا بچی منځونه خلک هسې نمایش له نن سبا توبه استغفار کوي خلک کېني صرف منځونه کوي او بیا غلط کارونه کوي هغه مونځ بیا مونځ نه دی چې دې ته غلطونه وانهړئ. خدایه پاکه تماکو دې راوړي دي که نه دي. ونیسه سترګې په ما باندې سرې کوم او داسې کار یم جنګ نه روان یم دوا کوه چې دا چرګ وګټم. خدای دې د باندې بیلي خدای دې په کتان بیلي اوس یې خوند وکړه. بله راله مډېډي وایه تا مال هغه پین او کاپیانې راوړئ. یا الله زما دې توبې ډېرې نن سبا پاپا ماما امي پخوا به ښایسته نومونو بابا به وي بیبي به وي نانا به وي داجي ګل به وي اوس د پلار نه پاپا ماما ته ما دې په توبو توبې تعلیم دې څوک چې اوس یې نه پلار پلار ته داجي ګل وایي بابا ګل ورته وایي. یعنی که ستاسو وخت بیلو تاسو ساده خلک یې اوس خو خلکو تعلیمونه کړي دي دا پاپا او ماما نن سبا خلک وایي. د خپل رواجونه مې یا لکه دا لور دې ده که داسې تا پې تعلیم د دې لپاره کړي دي. داسې کار دی بابا که نه پرېږده چې خپل سبق وایي که نه ستا ورسره څه کار دی. دا نو ما د سبق نه خو بچې نه ده منع کړي ګوره بېلوبتي دا اوس څه لوبټه ده پخوا به غټ څادر ښځو د ځان نه راته که په حیا کې به ناست اوس دان د لقۍ په بازارونو کې ګرځي په چارسدو کې ګرځي په عمرزو کې ګرځي پړون یې نی په سر د پړون نه ټوله ښکاري خدای ته وګوره غټه برقه په سره وه. په ارام کښېنه ولې خلک په بازار ته ځي نه څه سودا به ځان نه کوي نه او دا سړي دی خدای په سترګو ړانده کړي د دا نه ډنډۍ پکې جوړ کړه پردو زنانو پسې تاویږي. پردو زنانو پسې به خامخا ده چې زنانه ورته داسې کېږي او په بازارونو کې داسې روانې نو سړي به ورپسې کېږي نه. بابو خدای ته وګوره دا ګاونډیان به څه وایي. یاله بچې ویمه ډېر بې خوند ډېر بې خونده ویم چې د تماکو دې داسې په دې تلي کې ومږمه او بیا دې په دې کې ور واچومه او بیا درته بغیر تیلي بغیر میچسه چې یو شلق دګم په اوږد کش کې دې راکاږم. زما نوم عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی بغیر ماچس تیلي لمبیم ځان پوه کړه. بابا داسې کار دی بس لږ ساړه وکړه لوګي راکاږه چې طبیعت دې ښه شي که نه ته پاسې جینۍ یو پیدا شه پخې کومه دا نشمه ته جینۍ خو پلار ته به نه بس دا جګول وې ښه پپا مپ باندې نه منم په وایي. ارام کښېنې پدې زه به تاسو له په دې ورونو باندې چای پخوم څه ګیس راته ولګوئ چېرې له په حقه به زه تعلیم یافته یم څوارلسم مې پاس کړی دی. خدایه زما د توبې خان تاسې له لور دې نه ته راوړي غم دې راوړي دي اوس هغوی میکپونو باندې لاسونه توریږي دا به صفیا که نه تپي دا به په اور کې نه پخوي ځان پوه ځه لورې ځه خپل تعلیم کوه خو ګوډې کوې واده دې دي واده دې ورځ دوه کې دې به نیټه کېدو واله ده دا قصې قطارې راغونډوه. په ارام کښېنه ما چې هلک نه لیدلی که نه
زه به ته ښه نه کوم تاسو ورته وایئ کوئ ښه که نه زه بیا په ویډیو کال باندې نم بیا به ورته ښه کوم ما ورکړې او پښتانه چې خلک لور خور ورکي بیا به هغه سره دا واده کوي ته ما ورکړې او ورکوم دا به ستا خوښه نه دا به د عبدالقدوس خوښی په ارام کښېنه چې تا ورکړې که نه په خپله ورته په ډولۍ کې کښېنه ښه زه به ته نه کښېنم اوس یې خوند وکړم دا نلکه یو شه د خدای بې انصافه بنده نه قرارې کوي د چیلم خوند خو قرارې کوي چې قر نارېږي چیلم دا نچه بنده ده خلاص کار ده کنه ته دا ونیسه زه ونیسم دا شرکه اوس به زه اوته د خدای بې انصافه ما نه د ګناه دا شی لاس کې راکوي دا ونیسه ایخ بې خونده خانتاسیله خانتاسیله په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ولې نن خو داسې راتاندې راچولې نه دي د ما خیر جوړ یخني دې شوې ده یخني مې نه ده شوې خو دغه پلان نه تنګ شوې ده څه وایي درته څه وایي راته وایي چرګان مه جنګوه چرګان شوق مه کوه نو څه به کوې ښه وایي درته که نه دا تا ته ښه وایي د دې چرګانو د لاسه پرې وړو ورنو غټې غټې دښمنۍ جوړې شوې او بل دی ته شرمېږې هم نه دی ګیرې ته وګوره ټولې ګیرې سپینې را خدای ته وګوره دا خو د ماشومانو کار دی ستا خو نري ګوهره خفه کېږه مه دا په سپین ګیرو په تور ګیرو نه ده شوق وي نو داسې کار وکړه په دې شوق باندې تیزاب واچوه او خدای ته وګوره دا شیزونه مه کوه او چا چې را مشرانو نري منلې نو هغه ټول عمر یې سر خوړلی ښه یو خبر ته کوم ګوهریا نن ګاړه کې بس دا چر جنګومه کومې بیل خو بیا باندې کوم کومې وګټو شپږ چرګان نور راولم داسې کار یې دا د خورې مثال دی دا د تختې د خورې د خوراک مثال یې خفه نه شي ته خو نن یادې ته به ټول عمر په دې کې به ستا نه سوځي خو دا شوق به ستا ختم نه شي هغه سمي کرې خیال دی ټول چرګان یې چپوړ کړل خو ظالمانو خدای ته وګوره دا شیزونه مه کوئ دا خو بېزبانه وي کوره دې هزارو وله والله کو سر تندې مو لګي اسلامي خو راته ناست دی که نه راته ناست وي زر ګاډۍ ته خو دغه هزاري راته ناست دی هغه مشکار نه دي جنګي خو هغه که نه ښځه داسې کار ستا سره دواړو به انشاءالله سر تندې نه لګي ښه توبه وباسئ په حقه باندې ښځه لاړم ځه همخه دې ښه هر سړی به نصیحت کي هر سړی به نصیحت کي چا مونې وي چې د زرګون جیب کې واچوه خو بس نصیحت دی او نصیحت دی زه یم را Relax on music. هم لکه د اس پرې منډې شروع کړې د خدای نیکبخت دی کله چې سکول ته ځي نو سمه ګرده ته خو دا چلونه کوې دا چلونه دا هرې څه کیسه جوړه کړې ده اخپاشه دا خدای را باندې وام پرې ستا ما سره څه کار دی ها ستا ما سره څه کار دی ته خو زما ښځه خونې والا بیبي مې یاو دا سپینې د سړو نه دي دا ستا چخنې سترګې نه لري خاورې ولې نه شي تا سره واده وکړم واقعي خبره چې سکول ته لاړه شي او راشي نو خاوندانو پسې دقه اډرامې کوي خو په قلار کې نه په دې ډولۍ کې به انشاءالله کور ته وړم پرېږدم خو دې نه په ارام کښېنه په ارامه زه به هغه چا سره واده کوم چې څوک ما سره په ویډیو کال خبرې کوي په ویډیو کال خبرې کوي نو د هغه واده به څه مزه شي د خدای نیکبخت یم خان تحصیل کاکا او عبدالقدوس ما له ته راکړې کښېنه نه شي په قلار کښېنه بهم خان تحصیل کاکا عبدالقدوس زما په دې تا ته ډولۍ کې د خدای دې خیر کړي انشاءالله را روانه هفتې له به دې وړم پرېږدم خو دې نه ګوړه ګوړه کوه او دا خواره خوله به دې خوږېږي وایي خو واقعي خبره چې سپکه ښځه وختې دي که نه خو الله پورې پرېږدم نو ډېره زیاته یخني ده که نه خو چې خان تحصیل کوم ولې خان تحصیل تا خو داسې دا اورپوس لاندې راغوځار کړی دی نه لاندې ونغورځېږي ولې خفې بابا مغه چرګ مې بیل یا الله ستا ډېر زیات شکر دی چې د دغې ګناه نه خلاص وي بچې په چرګ کې شکر وباده چې دې بیله اسلامي جنګو نو خالي به د خراب لګوي نو دواړه سترګې دې وتې های بس اسلامي که نه اسلامي دې خدای ښه ساتي اوري الله دې ورته هدایت وکړي دا چرګان ګناه ده پیش او ډېر شکر دی پیش دا چرګ دې بیله یا الله ستا شکر دی مونځ اودس کوه بابا سکار خو خفه کېږې نن نه توبه وباسمه چې نو به چرګان نه جنګوم بس ای شابه چې زما ښایسته بچې دي زما سپینګیري زوی زما خبره منه ډېډي ډېډي وشه هغه لور درته څه وایي چغې درته وایي منډه کوټه کې ده څوک منو وشه خدایه دې شکر چې دې چرګ نه خو خلاص شو چې د دې ګناه نه خو خلاص شو آیا پاکا چغې دي او دې ولې خیر شه ډېډي
بهم نیکه مخکې ورته نشم ویلی راته بیا قارېږي نه نو خبره خاص ده. بهم خبره خاص ده بهم ما ته مې مس وي که نه او. ځان له به ټچ موبایل والي ها او بیده به تا ته د اسلامیاتو او د عربۍ چې کوم سوالونه دي که نه بیا هغه سخت دي بیا به زه تا ته په وټساپ باندې درلېږم بیا کور کې بې ضوتی نه نو لکه په تعلیم کې دا موبایل ضروري دي. نن سبا غون تعلیم په موبایل باندې دی ها او نو بچي زه خو ساده سړی یم اوس یې چل به وکړم زر سره تنګي بدلې وه موبایل بدلې را پیدا کړم. خامخا ماله موبایل اخلي بغیر موبایله زما تعلیم نه یو چې کېږي دادا ته ویل نو سینې خواره نه دادا ته مه وایه دادا خبرې سمنې کي ښځه به ټیک ده زه ځم او راوړم ده. صحیح ده یم دا تعلیم خو پکې هسې بهانه دی فیسبوک او ټیک ټاک یې ورته ګورم هلو ایکسکیوز می مان کومه ماشاءالله دا کم چال دی ته چې خشته ځانه په لار روانه ده دا راته ووایه تاسو رقم کړی موږ خو د دې بر کلي یو ها او واده مادر شوی دی بهې بیم چې زما واده شو نو زه به کالج ته تلمه ماشاءالله کومه دا دی را ګینې نن سبا جنکې دا برخه بالکل نه پټه خو ډېره ښه اداره ته ښکاري ما زما مطلب دا دی لکه مې چې زه رشته درو لګم نو رابطې کې بهې بیم چې زما دا اړخه ښایي که نه نو زما د پلار نیکه غم مه کوه ها لکه مطلب ته ډېره زیاته نیازبینه دی ته ها ښځه ټیک شوه زه انشاءالله سبا به زه رشته درلېږم ښه بیم ته زما نیکه پېژنې نه ما خو ستاسو پته راته نه لګي ستا نیکه څنګه دی بیم په دې بر کلي کې چې کوم سړی ولیده که نه چې کوم د چا چې بس غټ ګمبد په سر یې په څه قدماني کړې ښه لکه پټکې چې په سر یې پټکې په سر یې ښځه ټیک شوه زه به سبا انشاءالله رشته درلېږم ښه صحیح رشته ګوره فون کې که نه ګوره ما ته پته ولګه زه ستا خوښ شوم ته زما خوښ شوې نو چې په محبت رشتو شي نو هغې یو بېله مزې نن سبا خو د ورکوټوالې رشتې دي او ټول جینۍ هم پرې خفه او هلک هم پرې خفه بیم الله دې قدرمن که بیم ستا خو د مخ لا بیا هم څه سره شته دلته کې مایت ما ته یو ودرېږي ما ته وي ستا نیکه ما ته ښه کړي دي تیاره بینجو ده دوه قدمه مخکې ځي او 3 قدمه وروستو راځي کچې خر یادې غسلمې او لرې که ګورې دغه نه خو نسونه ځان وساته ښه زه به انشاءالله سبا رشته درلېږم صحیح ده یم زر رشته راولېږم ښځه بېغم اوسه واه څومره دا لار پې ښایسته ښکاري ماشاءالله کاش خو دا مې ښځه جوړه شوه که نه نو تشې مزې مې به وي دا ګوهري ورده همدې خوا راشه دا بیا دې کوم خورا نه دانډې لکې جوړه کړې ده او برقه دې په داسې جوړې برقه په سر کې اوس ترې پرې کټه دا سر چکو خلو ومه تا ما سره څه کار دی اړو په سرو مې نه برقه کې د ما سا ډوبېږي ایوي برقه کې زما ساړو وي ایا مې نوره ماغله بله اوس به زما کور ته راشي او خلک په راپورې خاندي د خدای او د دې جوړې خاطر وکړه دا برقه دې په سر کړه ویم خلک اوس هم تا پورې خاندي ټول ورځ غلاګانې کې ما پورې خاندي وایي سپک وډه تو هغه پلار دې سپک دی هغه نیکه دې سپک دی ځکه ما سپک یم خاوندان څو سپک دی ویم زه خو کور ته روان یم خو ته دلته څه زه څه کومه ما خو د زیارت بابا ته هم دوا کوله او ځان ته مې دوا کوله ما چې خدای پاک مې را واده په خیر خیریت سره وکړي ویم زیارت بابا الله بخښلی دی ځان ته دوا کوه چې ورځ دې ښه شي نو په قهر د مولا دې خدای خته که باقي مې دماغ مه خرابوه ګینې اوس ته پر یې غټه لار کې را شوم او دا سر د باندې میده کوم ویم ښځه مې ګینې چقورې مې داسې دا خوله به در باندې وام کرې مې که په زیارتونو کېده که نه نو ما به اوس چې تر وزیر اعظم زوی سره واده کړو په زیارتونو نه ده دا لیک چې کوم دی که نه دا د بره نه نو چې دی د برې نه دی نو دا لیک زما په تندي کې شته انشاءالله اولم به دې په دې سره ډولۍ کې غم مه کوه ویم ستا تندې او د خر تندې دا یو دی ویم ګوړه ګوړه مه کوه یا الله دا لا کوم مخلوق پاتې شو دومره سپک خاوندانو ته ګوري خو ځانو پرېږدم خو دې نه هم په دې ډولۍ کې به دې وړم زه خدای پاکه په مونږ هم رحم وکړي او دا کار مې په خیر وکړي ادکې توپې ملالې سترګې یوارې مورې کرکړې په بازار کې خرڅوي نه جانانه دکې توپې ملالې سترګې یوارې مورې کرکړې په هغې ما ته وایي چې غټ ګمبد پې په سر وي مطلب یې دا و چې لکه پټکې پې په سر وي یاره ما ته هم دا کاکا ښکاري کاکا خبره وره السلام علیکم السلام علیکم په خیر ځوانه څنګه ماشاءالله کوم شخصیت الله درکړی دی دا خشته درنه ټوپې دا خشته ګوپي په شان دا ګول مخ ماشاءالله دا پناه ګیره او دا ښکلې چشمې دا راته ووایه که نه او بچي ستاسو کوم دی کور دی زما خو دغلته مخکې کور دی بچي هغه مخامخ کلي کې او که نه بچي زما نوم
عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی بغیر تیلي ماچه سلام بیم ځان پوی اوه کاکا جي ستاسو له رنګونو هم پته لګي هر وخت تک سر ستري او یم فخر نه شي یو کپ چای راباندې وڅښم. نه بچي الله دې خوشحاله کړه ډېر ښایسته ځوان یې ډېر ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه ته ما خج و دې علاقې ته دی او زه د دې علاقې ما ماشاءالله ویم په لومبي ځل مې په ژوند کې ستا په شان خوږ دروند مشر ولیده نو دا زړه مې باغ باغ شو. کوم مشرانو چې خپله طور طریقې هېرې کړې که نه هغه رو مشر نه دی. زما پخوا داسې دا لونګې او دا پټکي په سر دی نو بس ځکه خو خوند کوي بچې که ښځه الله دې ډېر جوړ زه بچې الله دې خوشحاله کړه دغمان دغلته نږدې کړو داسې یو کپ چای به درباندې زه کیدای شي در چکر شم ښه ښه الله دې خوشحاله یا الله زما دې توبه هغه داسې ښکارېدی لکه 2 سیلنډر ټرک خو څو کمه اوس مې ورته خر ګوټ دی نو خبره کومه ولې څه چل دی هم ستا د وجې مې دا دیاړی شروع کړي دي انشاءالله دا واده به خدای پاک زما ډېر په خیر خیریت روږي خو باید د عمل سم که نوره زما دا یو خبره واوره ویم که نن د پس نه ته ما ته په لار کې درېدې که نه نو ښه به درله نه ما خپل نیکه ته هم ویلي دي ما پلار ته هم ویلي دي زه به په خپله خوښه باندې خاوند کوم تا غوندې پوډري به زه نه کوم بس د خدای خاطر که نور راته را پوډري مه وایه ما خو ستا دپاره غونجون ته به برباد کړه په جاړو باندې مې ځان لړستړی کړه بس څه که نه مینت درته کوم بس دا سر کرښې نه وله ویم په ارام کښېنه ویم چې د مور پلار نه شو که نه زما به څه شي چې کوم ځای کې د خوښې هلته ځان له ښځه وکړه او دا یو خبره په کولو غوږونه ووره که زما په حق کې تا خبره مو کړه که نه دا سپېمې به راله ماتې کړم ښه ځان پې کړه خدای زما په کار رقم وکړي په ډېرې سپکې باندې مې سر شوی دی خدا خدای پاک په خیر کړي لکه واسې مې را دیاړی دی دا یې ډېر زیات لوګي یې را پرېښوده نو السلام علیکم خیر راجاسته مینه ولې ته خو داسې خفه خفې بچي ولې دومره سپک خلک وختې که نه داسې نصیحت د خدای پاک درکړې ده چې هم په ډکه لار کې راته انکار وکړو چې زه تا نه قبلو یا بچې دا ټول کمال د خان تحصیل دی او دا ټول کمال د تعلیم هم دی بیا مه خفه نه شي بچي الله دې دله بل ځای کې جینۍ درکړي چې ستا سره یې اوس جغ نه لګي نو بیا به یې درسره په قلار کښېنه نیکه بابا ځان لړه مه ستړی کوه ویم دا نمسی دې نه ده ویم دا ودوم د بل کور به ماري چې څنګه یې زما کور مار کړو زه بس مه خفه کېږه بس الله دې پکې خیر واچوي نو که خاوند یې په قسمت کې خو خدای دې ورکړي ځینې خدای دې ورپسې ړنده کړي چې څنګه چې زه بار کړم که نه نو خدای پاک دې دقه شان تاله تلقه کړي لاړم د نه او دې مه کوه که نه د خدای بې انصافه زما خو نوسی ده که نه داسې کوي یم یا نیکه بابا دا اسلامي څه له راغلي وو یا بچې خو ستا خوله سر پورې نه ده که نه تا به ورته په لار کې انکار کړي اوس په خاوندانو ته خلک په لارو کې انکارونه کوي چې ته مې خوښې او ته مې نه خوښ دا کومه د پښتو معاشره ده یم یا نیکه بابا زما دا یو خبره واوره وعلیکم سلام یم مخکې به نالیدلي خلکو لوریانې ورکړې ساده خلکو هغه وخت کې تعلیم نو اوس تعلیم دی یم لور خور ته به الف ښې هله بیا قبلوي داسې کار بچي که نه دا واله موبایل مې ته راوړه ښه استغفر الله یا خان تحصیله دا دې څه غم کور ته رادننه کړه یا د خدای بې انصافه د دې موبایل د لاسه خو د خلکو غټ غټ پټکي ځمکو ته پرېوتله نه نو بابا یو خبره کوم دا وایي تعلیم به یې کومه که نه زه خو پوهېږم نه که نه وایي تعلیم به یې کومه بیا مورګه نیکه بابا دې خوښي یو تصویر خو پکې نه دا ګناه ده لږ پاشه که دا ګناه ده بچې مه راله پکې دلته شپیلان مشپیلان موبته لږ که نو دا بچې د خدای بې انصافه چې کله جومات کې په صف کې ودرېږم نو کله پکې د ګلنار بیګم ګاڼه شروع کړي هغه قاري صاحب په مونځ باندې پوهېږي چې د خدای بې انصافو دا ظلم دی دا زیاتې دي دا اور دی انګریزانو ډېر غول ایجاد کړي دا ختم کړي بابا بس خیر دی که نه هغه وایي چې زما تعلیم مسله نه څه وکړم بچې ټول دروغ دي تا لور به دله کار ګوري تا خو وله موبایل کور ته رادننه که خو دا ستا دشمن دی درته به یې ښیمه بچې دماغ یې کار نه کوي بس بچې ستاسو دماغ کار کوي ستا د لور دماغ کار کوي اوس یې والا را ټنګ 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 راوړه اوس به ورته په کوټه کې ګډېږي ما هی الله م بېخته موبایل سره وباسي
یا خدا خیر ته یاد کنه د خیر هغه جنج راغی یا د خیر پکې واچو Cállate, cállate. Tiene aquí, tiene بچو. هذا وش بطيء واجد. أنا قمر وباسا خال ولدي من وباسا بس خير تيجي قاعد مبارو دولي. أنا لا خوش هذا كمان لا لما نبغى تسوي كذا ما لا. بس هذا خير أنا جيني هذا كنا جزارة بواسا ذاك. هذا كذا فلوس. أولا فلوس فقط. دا څه کار دی که نه دا څې راواله دا ولې دا ولې د دې دونه خلکو مخکې ما د دې مالې په مخ باندې پړک راکړ چې دا ما سره اوس دا بدتمیزي کوي دا دونه ګران څه خو بیا زه نشم تېرولی تاسو پېښې او دا نوسیرې پېښه خبره وره بچې خبره وره